زه مجرم نه یم، مدعي یم. لیکوال عالمزیب مسید. ژباړن عمر اندیش. لوستونکی مرسل احمدزی. د بېدرکه اشخاصو په طرف زما رجوع. هر انسان چې د کوم کار په طرف رجوع کوي نو د هغه څه نه څه علت وي. د افغانستان د ټول تاریخ په اوږدو کې جنگ د داسې علتونو لامل شوی دی چې په یوه مسله تمرکز له نورو مسایلو سره د بې عدالتۍ په څیر ښکاري. زما له ماشومتوب نه ځواني ته په تلو سره زما ذهن کې دې خبرې ډیر په واضح ډول ځای ونیو چې د چا بېدرکه کول یو ډیر لوی ظلم دی. که څه هم زه هغه وخت لا په دې هم نه پوهېدم چې زموږ قانون یا د متحده ایالاتو قوانین په دې اړه څه وایي. خلک بېدرکه کیږي او بعضې بیرته راخوشي شوي هم دي. بیا په هغوی باندې د تیر شویو ظلمونو داستان اوریدل انسان ډیر زیات حیرانوي. رښتیا دا دی چې د دې مسلې په اړه غږېدل په دې ملک کې له ډار ډک یو څه دي. غږ پورته کول خو بیخي د مرګ خولې ته ځان اچول دي. زه ژمنه کوم زه به حتما د بېدرکه کسانو لپاره چې هر کله موقع وي خپل غږ پورته کوم. په 2014 کال کې عبدالغني بېدرکه کړ. عبدالغني زما د پلار د تره زوی دی. هغه ته خدای بیل شخصیت ورکړی و او هر چا یې له شخصیت سره مینه لرله. هغه د ملي ګټو د پاللو د سر سړی و. یو څه هغه ته زموږ د نیکه ترین خان نه په وراثت پاتې و چې که د چا به څوک مړه او یا به یې د ښادۍ کیسه وه عبدالغني به داسې خدمت کولو ته وه د په کور کې دا هر څه پیښ شوي دي. په 2007 میلادي کال کې کله چې طالبان زموږ په سیمه کې په ټوله معنا برلاسي شول یا یې قبضه وه نو هغوی نه زموږ مشران پرېښودل او نه هم هغه څوک چې د شعور خلک وو. تر دې پورې چې زما پلار چې یو سیاسي شخصیت دی د طالبانو یو امیر د ټولې جرګې په وړاندې 500 روپۍ ورغورځولې وې چې په دې باندې د ځان لپاره کفن واخله. په دې وخت کې زموږ له کلي سره لګېدلي د یو کلي یو کس د شپې پورته کړی شو. سهار چې شو نو ټول کلی په جرګه د طالبانو دفتر ته ورغی. خو دوی انکار وکړ او ویل چې موږ هیڅ کس نه دی پورته کړی. خلک مجبور وو انتظار وکړي او بیا د 14 ورځې انتظار وروسته د هغه جسد د فلان شاوخوا چیرته وموندل شو. په دغسې وختونو کې د جسد پورته کول لوی خطر وو. عبدالغني هغه جسد پورته کړ او نه یوازې پورته بلکې د هغه د غسل او تابوت چارې هم ترسره کړې. له داسې ډیرو خلکو سره عبدالغني خپله همکاري کړې ده. یو وخت زموږ په کلي کې سړک جوړېدو نو دا چې تر اوسه زموږ د کلي سړک کله نه و پوخ شوی د کلي ځوانان او هلکان یې لیدو ته راغلل. ځینې وختونه به چې سړک د چا له جایداد تېرېدو نو مخنیوی به یې کېدو. یو وخت همداسې وشول. ټول خلک را جمع وو. د بلډوزرو ډریور له بلډوزر راښکته شو ځکه د کوم چا لخوا ورته اخطار ورکړل شوی و. عبدالغني هغه وخت نه یوازې دا چې خپله بهادري وښوده بلکې بلډوزر ته کېناست او په ډیر ښه ډول یې وهم چلوو. موږ به داسې ګمان کولو چې که عبدالغني ته هلیکوپتر هم ورکړل شي شاید چې وایې لوزوي. د دې هر څه سره خدای هغه ته ښه اخلاق او د ټولنې د خدمت کولو بهترینه حوصله او انرژي ورکړې وه. په دیره اسماعیل خان کې د دوی کور په دهات نومي سیمې کې و. په روژه کې به چې برق نه و
نو له ښاره به یې خپل موټر له واورې ډکوو او په خپل کلي کې به یې د یخ اوبو لپاره ویشلو. همداسې به که سیلاب راغی نو له یوې نه یوې خوا به یې سیلاب ځپلو ته مرسته راوړه. د سیمې ځوانان به یې په اوږدو سفرونو چکر ته له ځانه سره وړل او ملګرو به یې ویل که عبدالغني د 80 کلونو بوډا هم شي زړه به یې همداسې د 20 کلونو د ځوان په څیر وي. د خپل کور لپاره هیڅ ګټه ونه کړه بلکې د هغه پلار ته د ده له امله اقتصادي مشکل هم پیدا شوی و. خو عبدالغني یوازې د خلکو دعا وګټله او همدا د ده ټوله سرمایه وه. د 2014 په شروع کې غالباً هغه له ملګرو سره اسلام آباد ته لاړ او هلته د خپل تره زوی سره د شپې پاتې و چې په همدې شپه امنیتي ځواکونو له خپلو ملګرو سره یو ځای ونیو. عبدالغني چې چا یو ځل هم لیدلی په نیول کېدو یې ټول خواشیني و. خو لکه وایي چې ځای هغه سوځي چیرته چې اور لګېدلی وي. کورنۍ به یې په تشویش کې وه چې هغه به په څه حال وي. آیا ظلم خو به نه پرې کېږي؟ آیا وژل شوی خو به نه وي؟ که وژل شوی وي نو چیرته به یې جسد غورځولی وي؟ او په هر اخبار کې دا خبر چې ناپېژان جسد موندل شوی دې ته به ځورېدل چې آیا دا خو به عبدالغني نه وي؟ که کوم څوک به یې همداسې خواته راتلل ویریدل به چې د عبدالغني د مرګ خبر خو به یې نه وي راوړی. دا ټول غم او تشویش د هغه پر کورنۍ تیریدل او د دې غم اندازه هغه چاته کیږي چې له کورنۍ یو څوک بېدرکه وي. دا له زغم وتلې سزا د هر لادرکه شوي کس کورنۍ ته ورکړل شوې ده. ما په دې اړه څو ځلې ویلي دي چې ما له کله ټولنیز فعالیت شروع کړ د داسې سلګونو او زرګونو کورنیو کیسې مې واورېدې. د دې کیسو له اورېدو وروسته زه فکر کوم کله ما څوک وپوښتي چې د نړۍ تر ټولو ډېر د رحم وړ او مظلوم خلک څوک دي، زه به په ډېره اسانۍ سره ځواب ورکړم چې د بېدرکه کسانو کورنۍ. د عبدالغني د بېدرکۍ یوه میاشت پوره شوه او بیا د یوه میاشت په کال واوښته. بالاخره تقریباً 2 کاله وروسته زه د یوه ملګري په دفتر کې ناست وم چې واوریدل چې د فلاني کس په ملتان روډ جسد غورځول شوی او اوس یې جسد د روغتون په مړنتون کې ایښی دی. دا کس له هغه 2 کسانو څخه و چې له عبدالغني سره یو ځای بېدرکه شوي وو. په لاره کې خبر شوم چې د دې کس 5 اولادونه وو چې 5 واړه د مکتب زده کوونکي وو او د خپل حلال رزق ګټلو او د دې کس په نږدې خپلوانو کې هیڅوک داسې نه وو چې د دې ریاست خلاف د کومې ډلې غړی ووسی. کله مو چې د جسد ولیدو پر مخ او ملا یې د زخمونو نښې وې، یعنی هغه په ډیرو وهلو او ظلم کولو سره وژلی وو. ډاکټر وویل چې د مړینې لامل یې ډیره ګرمي ده، خو د مخ او بدن زخمونو یې یو خوفناکه کیسه کوله. کله چې کور ته راغلم نو خپلې کورنۍ ته مې د دې کیسې کول مناسب ونه بلل. فکر مې وکړ هسې نه د عبدالغني تر کورنۍ خبر ورسیږي، خو څو ورځې وروسته خبر شوم چې هغوی خو خبر شول. د هغوی له لارې زموږ تر کوره هم کیسه راورسېده. د عبدالغني په کورنۍ بل قیامت جوړ شو. د بېدرکه خلکو کورنۍ له داسې حالت سره مخ وې لکه اوبو وړي چې ځګ ته لاس اچوي. دا مظلوم خلک د ډیرو ادارو د دروازو له ټکولو وروسته بالاخره مایوسه شي او بیا د دم او تعویض خلکو خواته هیله وړي. هغوی هم په دم او تعویض هغوی لوټوي. د عبدالغني په اړه هغه هم یو کوم تعویضګر 1 هفته ښودلې او کوم به 1 میاشت ښودله چې را واپس بشي او دا د دې مودې 1 ثانیه به د هغه کورنۍ سترګې وه، مګر هیڅ پایله به یې نه وه.
همدا ډول ماته د یو بېدرکه کس پلار یوه کیسه وکړه چې ماته یو تعویزګر وویل چې دومره لکه روپۍ راکړه زه به ستا د زوی لپاره 40 ورځې تېرې کړم او تا ته به ووایم چې هغه چیرې دی. وایي ما روپۍ ورکړې او په ښودل شوي وخت د هغه ځای ته ورغلم. تعویزګر راته وویل چې ستا زوی په مومند ایجنسۍ کې په پلانکۍ سیمه کې یو سرای کې بندي دی. هغه راته د هغې سیمې مکمله نقشه وښوده. وایي زه له یو خپلوان سره فوراً له کراچۍ د مومند ایجنسۍ په طرف روان شوم. وایي موږ فکر وکړ چې که هلته دغسې د ځای پوښتنه کوو هسې نه مربوطه ادارې ته خبر ورسیږي. وایي نو موږ د ماشومانو سامان واخیست او د سوداګرو په حیث مومند ایجنسۍ ته ننوتو. په څو ورځو کې مو هغه سیمه او همغه سرای پیدا کړ. رښتیا ده چې مور و پلار د خپل اولاد لپاره ړانده کیږي او هر څه کولو ته تیار وي. دغه پلار کیسه کوله چې موږ فکر وکړ چې شپه شي نو د دې سرای دیوال به سوری کړو او دننه به ننوځو. کله چې شپه شوه او موږ سوری وکړ خو هغه لا دومره نه و چې انسان دې ترې تیر شي. خو زما زړه قابو نه شو. بیا د سوري منځ کې ښخ شوم. په ډیره خوارۍ چې جامې مې هم پرې شوې او د بدن ځینې برخې مې هم پرهر شوې. له هغه سوري ننوتم. له بدن مې وینې بهېدې. خو زه لکه لیونی ټول سرای کې یوه خوا بله خوا وګرځېدم او هر څه مې ولټول. تر هغې هغه خپلوان سوری خلاص کړی و او هغه ترې راننوت. هغه چې سرای وکوت زه یې له اوږې ونیولم چې کاکا دا خو له کلونو راهیسې بند ښکاري. بیخي کنډر جوړ شوی. پوځ به ولې څوک دلته بندي کوي؟ زه هغه وخت په هوش راغلم چې رښتیا هم دا سرای خو یو کنډر جوړ شوی. مګر بیا مې هم د سرای هره برخه یو ځل ولټوله مګر خپل زوی مې ونه موند. د دې مطلب دا و چې هغه تعویزګر ته د دې ځای په اړه له وړاندې معلومات و. هغه یوازې د پیسو په بډه وهلو لپاره پر موږ دومره خواري وکړه. همدا کانې د عبدالغني له کورنۍ سره هم وشوې. د بېدرکه کسانو کورنۍ د امنیتي کسانو لخوا لوټل کیږي او د دې لپاره یې خپل دلالان د طالبانو په شکل ساتلي وي. د عبدالغني کورنۍ زموږ د سیمې یو ملک ته 15 لکه روپۍ ورکړې وې. هغه ورته ویلي و چې دا د مصباح په نوم یو طالب قومندان ته ورکوم چې په یوه اونۍ کې به بندي را خوشي کوي او باقي روپۍ به د بندي له راخلاصولو وروسته ورکوو. مګر د اونۍ پر ځای څو میاشتې تېرې شوې خو د عبدالغني په بدل کې ورکړل شوي پیسې همداسې هضم کړل شوې. وروسته چې پی ټی ایم جوړ شو او موږ د پی ټی ایم د پلیټفارم په اساس له بعضې کورنیو سره مالي مرسته وکړه او هغوی ته مې وویل چې که ستاسو بېدرکه کسان څوک خوشي کوي نو هغه به دا ډول خلک کوي چې له تاسو سره مالي مرسته هم کوي، نه دا چې له تاسو به پیسې اخلي. نو د دې لپاره هیچاته پیسې مه ورکوئ. خیر عبدالغني خو نه واپس راتلی شو او نه هم راغلو او بالاخره د انتظار شیبې پای ته ورسېدې او د 2014 په 4 چې زه له پوهنتونه کور ته راغلم نو کور کې هیڅوک نه و او یوازې زما یو ورور په کور کې و. ما وپوښتلو چې ټول چیرې دي؟ وایي چیرې لاړ دي. کله چې ما ډوډۍ وخوړله او له لاس مینځلو بیرته راتلم نو ورور مې وژړل او ویې ویل چې عبدالغني وژل شوی دی. زما د پښو څخه ځمکه وتښتېده. له کوره راووتم او په سړک د موټر نیولو لپاره ودرېدم چې د عبدالغني تر کوره مې ورسوي. خو کله چې هلته ورسېدم معلومه شوه چې 3 جسدونه د ټانک په سړک غورځول شوي دي. هسپتال ته چې ورسېدم نو جسدونه له پیژندو وتلي وو.
ځکه چې د لویو ګیرو او بریتونو سره جسدونه په ګولیو سوري سوري وو. رشته دارانو وویل چې له جسدونو سره شناختي کارتونه هم موندل شوي دي چې یو شناختي کارت د عبدالغني وو، خو دا چې کوم یو عبدالغني دی دا معلومه نه ده. عبدالغني به ګیره خریله، واړه بریتونه به یې وو، له قده لوړ نه وو خو غوښین بدن یې وو او په بدن یې ګڼ ویښتان هم وو. خو دلته داسې حال وو چې د جسدونو دومره ګیره او بریتونه اوږده وو چې داسې یې ښکاروله چې د دوی له کلونو راهیسې د سر ګیرې او برېت ویښتان نه دي خریلي. له جسم څخه د جسدونو د پیژندنې هڅه مو سره وکړه. عبدالغني له بدنه غوښن وو، خو دلته جسدونه داسې ډنګر وو لکه د میاشتو راهیسې چې وږي ساتل شوي وي. اوس یوازې یوه نښه پاتې وه چې د عبدالغني پر بدن ویښتان ډیر وو، تر دې چې د لاس په ګوتو یې هم او همدا نښه د یوه پر بدن ښکارېدله. پر بله ورځ اخبار کې خبر چاپ شو چې نامعلومو کسانو 4 نفر د ټانک پر سړک ووژل. موږ ته خو معلومه وه چې دا نامعلوم څوک دی. شاید په دې هیواد کې هر کس ته معلوم وي چې د نامعلومو په جامو کې دا معلوم څوک دی، مګر چا یې نامه نشوه اخیستلی. نن زموږ تحریک تر ټولو لوی کار دا وکړ چې دې نامعلومو قاتلانو او بې درکه کوونکو ته یې نوم ورکړ او نوم یې ښکاره کړ چې د هغه له امله د زنداني کېدو سختې باید برداشت شي. په اخبار کې د هغوی 4 واړه تصویرونه هم خپاره کړي وو. د ډیر زیات تشدد او وهلو له کبله چې پر مخ یې هم وهلي وو، ما په تصویرونو کې هم عبدالغني ونه شو پیژندلی او همداسې مو هم هغه دقیق ونه شو پیژندلی. عبدالغني هم د هغه زرګونو پښتنو په حساب کې وشمارل شو چې بې له عدالته قتل کړل شوي دي. هغه کومه داسې ګناه کړې وه یا د کومې ریاست ضد ادارې برخه وو، د دې موږ ته هیڅ معلومات ونه شول. که معلومات وشول نو یوازې دومره چې یو بل پښتون د عادلانه محکمې وکیل او دفاع له حق څخه محروم شو. کله چې د عبدالغني جنازه کور ته راوړل شوه، ټول کور له چغو او ژړاګانو ډک وو. ته وا د قیامت ورځ ده، خو په 2 څېرو نسبي خوښي احساسېده. د عبدالغني د مور او پلار څېرې، د هغوی اولاد بالاخره کور ته راغلی و. ما له دې وړاندې د عبدالغني د پلار څېره په دې ډول آرامه نه وه حس کړې، ځکه هغه ته معلومه وه چې په زوی یې دا 3 کاله په څه وړ جهنم کې تېرې شوي وي. بالاخره د انتظار پای ته رسېدلی و او د معصوم زوی د ظالمانو له ظلم د تل لپاره خلاص شوی و. نور نو هغه نه د تعویزګر د دوکې خوراک کېدو او نه هم کوم طالب قومندان ورڅخه پیسې په بډو وهلې. ټولو وسوسو او له تکلیفونو ډکو امیدونو د تل لپاره سر خوړلی و. اوس نو د هر نوي راتلونکي کس په راتلو هغه نه بوږنېدو. نور نو د هیڅ دروازې د ټکولو ضرورت نه و پاتې. زما پلار کله کله وایي چې د چا بې درکه کول او د عدالت پرته قتل کول پوځ ته ډیره ساده یا اسانه ښکاري، خو هغوی هیڅ دا فکر نه کوي چې د یو چا پر ژوند تاثیر نه کوي، بلکې په دې سره د لسګونو او سلګونو کسانو د ژوند انداز بدلیږي، تاثیر غورځوي. کورنۍ، خپلوان او دوستان ټوله متاثره کیږي. د عبدالغني د مرګ حادثه هغه لامل شو، اگر که دا لومړی وار نه و چې زړه راته وویل چې تر څو به غلي پاتې کیږو او بغیر له محکمې او عدالته به وژل کیږو. آخر موږ هم انسانان یو څه باید وکړو او بیا پوښتنه دا وه چې په څه ډول او څنګه. یعنی یو داسې تحریک پکار دی چې غږ پورته کړي او غږ یې په ملي او بین المللي سطحه واورېدل شي.
د بېدرکه کسانو لپاره د آمنه جنجوا په مشرۍ یو تحریک رامنځته شو، خو د هغه په فشار ریاست څخه هیڅ حاصل نشول. د دې لپاره داسې یو تحریک ته ضرورت و چې ټول قوم راپورته کړي او هغوی ته باور ورکړي چې دا مسله ټول شموله ده او دا زموږ په هرې کورنۍ تقریبا تیره یا تیریدونکې ده. موږ هره ورځ ریاست ته وایو چې هغوی زموږ بنیادي او انساني حقوق پایمالوي او څه چې زړه غواړي په اسانۍ کوي. هیڅوک د پوښتنې نشته او نورې نړۍ ته هم دهشتګرد معرفي کیږو. دهشتګرد خو هغوی دي چې خپله یې دهشتګردۍ رامنځته کړي او په دروغو یې ټوله نړۍ ته پښتون دهشتګرد معرفي کړی. پښتون ژغورنې غورځنګ لومړی سطحي مسایل لکه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخه سازمان په ځایي کچه په ځانګړې توګه د ماینونو مسلو په اړه مسلې راپورته کړې. هغوی نه یوازې دا چې دا مسله په کامیابۍ پر مخ یوړه، بلکې په 2018 کې جنګ ځپلو کورنیو سره مالی مرسته هم وکړه. ما په راتلونکي فصل کې د دې په اړه هم لیکلي چې څنګه موږ د ورکو شویو خلکو مسله د مسجد ژغورنې غورځنګ محور یوه برخه ګرځولې.